مړه د دغه سړي به څه ایمان پاتې شوی چې دا ټوله ورځ د ښځو سره لګیا یو سوداګانې کوي. بل ورځ یو ځای ته تلي وو، ملګري راسره وو. اوس یو سړی دی په دوکان کې مونږ ګاډی ودرېږي چې مو کتل یو سړی دی اوس په کپړې په دوکان کې بالکل حیا ختمه شوه. دې پښتنو په علاقو کې سړی ناست دی د ښځو په منځ کې، په دوکان کې اوس بل یو سړی نشته او په منځ کې ناست ټولې ښځې ته راچاپېره شوي، دوی ته کپړې راکړ کړي دي. بس کپړې خوښوي، قلارې مخونه کوراوشي، خندا پړخه مال. دا مزې په چېرته دي؟ دا یار چې خوشحاله چې وختي راځي دوکان ته ورسي وختي راغلی او ناوخته پورې بیا دی هلته ناست دی، دا خو دې مزو ته ناست دی. قلارې دغه شی ملګرو ته وزو کې دلته ملګري مې شته ګواه دي دلته پنځه شپږ ښځو دی په منځ کې ناست دی. ته وایې چې دی چېرته خاوند دی یا چېرته پلار دی یا چېرته رور دی. څه کوي؟ شاپینګ کوي. شاپینګ کوي. د شاپینګ په نوم باندې زموږ زنانو بې پردګي اختیار ده او پردو سړو سره تعلقات. دا شاپینګ ته دا کپړه تا پلار نشي اخیستلی، دا تا خاوند نشي اخیستلی، دا تا رور نشي اخیستلی. نه، موږ یې په خپله خوښوو، موږ یې په خپله خوښوو. دا مخکې د زنانو دا کپړې په خپله خوښولې او دې سړو له نه اخیستلي. ټیک ده، پرده کې لاړه شه، خاوند دې سره لاړ شي، رور دې سره لاړ شي، یو ځان له ځای کې هلته خاوند دې د دوکان نه کپړې راوړي، هلته یې تا ته وښیي خوښي که به سره شي. لیکن دا کوم پوښتو ده، دا کوم غیرت دی چې سړی ښځه لېږلې شوترې بې مهار بازار ته لېږلې ده او پردو سړو سره د شاپینګ کوه، ماښام راشي او خاوند دغه ته ووایي چې ما دا کپړه اخیستلې، هغه ډېره ښایسته کپړه دې اخیستله او دا بې غیرته په دې نه پوهېږي چې زما ښځه خو هغه سړي لیدلې وه ټوله. سړی لیدلې وه، په حیا چا کې غیرت خلکو کې ختم شو. دغه کسه دوس ویلې کېدلی شي، په حدیث کې راغلي دي. درې قسمه خلک دی جنت ته به نه داخلېږي. نو ورته الله خبر کوي الدیوس الذي لا یقر الخبث فی اهله. هغه دوس دی چې په خپل اهل کې خباثت او فحاشي هغه برقرار پاتې کوي، رد کوي نه، هغه بدلوي نه. هغه دوس سړی دی. لہذا زما خپلو وروڼو ته هم دا درخواست دی، خپلو خویندو ته هم دا درخواست دی، د الله نه ویرېږئ، پرده کوئ.